د حج اوقاف وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب وایي سږکال به د حاجیانو د ونډې له مخې 10,000 افغانان د حج فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د ښاغلي ثاقب په وینا سږکال د هر حاجي لګښت ټول $3,815 دی، خو شیعه حاجیان به د بېلابېلو دلایلو له مخې $50 ډیر ورکوي او دغه راز به 2 کورني هوایي شرکتونه د افغان حاجیانو د لیږد چارې پر غاړه ولري. د سعودي عربستان څخه د افغانستان لپاره 10,000 د حج سهمیه اخیستل 10,000 برای حج امسال از هر حاجی همه مصرف پولشان $3,865.98 می شود. البته د اهل تشیع حاجیانو لپاره د $50 په تفاوت سره ټول لګښت $3,915 او 98 سنت کې سعودي عربستان ته د حاجیانو د لیږد او رالیږد په موخه د آریانا افغان دولتي یعنی امارتي او کام ایر خصوصي هوایی شرکتونو سره په مناسبه ډول قراردادونه ترسره کول. نوموړی زیاتوي چې د حج د غوښتونکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په موخه سیمینارونه او پروګرامونه په لاره اچولي او په سعودي عربستان کې د حاجیانو لپاره اړینې اسانتیاوې په پام کې نیولې دي. د حاجیانو د ښه پوهاوي او خدمت په موخه د انتخاب شوو معلمینو لپاره د هیواد د شيوخو او جيدو علماء کرامو او مسلکی او تجربه لرونکو استادانو لوري د حج پروسې په ټولو برخو کې هغوی ته د سیمینارونو په لار اچول. د حج پروسې د ښه مدیریت په موخه په هیواد کې د ننه له ټولو امارتي وزارتونو او ادارو او همداشان په سعودي عربستان کې له مربوطه ارګانونو سره د ارشاد حج او اوقاف وزارت د تللي هیئت لوري چې کوم هیئت تللی د حاجیانو لپاره د هستوګن ځایونو اعاشې ترانسپورت او نورو برخو کې پر وخت او په ښه توګه د قراردادونو ترسره کول. په همدې حال کې د حج عمرې او زیارتونو عمومي رئیس مولوي عطاالله خادم وایي سږکال شاوخوا 50,000 کسان د خپلو عریضو په تمه دي او له 10,000 حاجیانو څخه 8,000 یې ښځې دي. په مجموع کې د افغانستان حجاج چې مخکې ثبت نام کړی دي هغه د 50,000 شاوخوا کې منتظرین لرو. ان شاء الله العزیز په ژر کې به د هغو انتظار هم ختم شي او لومړی پرواز هغه چې د سعودي عربستان د هوایي چلند څخه کم سلاټ ټایمونه زموږ هوایي کرښو اخیستي دي ان شاء الله العزیز د ذوالقعدې د میاشتې په اوله نیټه باندې به ترسره شي. داسې په تخمیني ډول باندې تیر ته په کتو سره 8,000 زنانه حجاج هغه کولای شي چې زموږ د افغانستان د حج په سهمیه کې هغه پخوا هم تلي او اوس به هم یې، خو دا په تخمیني ډول نو تحقیقي ډول به وروسته معلوم شي چې ټول حجاج تنظیم شي. د ارشاد حج اوقاف وزارت چارواکي زیاتوي چې په لومړي ځل یې د حاجیانو لپاره زیارت ته نږدې په مناسب ځای کې ځای برابر کړي څو حاجیان له ستونزو سره مخ نشي.